سلامونه قدمونو کتونکو او ګرانو محصلینو، نن ورځ راځو په سیلنګ کې د سویچ په باندې خبرې کوو. سویچ ولې استفاده کوو او څه ډول سټرکچر او جوړښت لري. د پروګرامینګ د بنسټونو د مخکینیو لیکچرونو په دوام نن ورځ موږ تاسو یو بل کنټرول انسټرکشن وایو، یعنی زموږ تاسو د پروګرام د لیکلو ډیفالت بیهیویر دا ده چې څه ډول موږ تاسو کوډ لیکنه وکړو هماغسې اکزیکیوټ کیږي. که چېرته د موږ سره څو حالتونو څخه یو حالت صرف انتخابوو یا غواړو چې د یو حالت مطابق یې کړنه ترسره کړو، نو د سویچ کنټرول انسټرکشن څخه استفاده کوو. راځو په سویچ کې د موږ سره مخکې د پروګرام د شروع څخه یو څه تیوري باندې خبرې کوو. په سویچ کې د موږ سره لومړی مثلا یو اکسپریشن ده، موږ وایو چې یو وریبل ده، انټیجر ایکس په نوم سره وریبل ده، صحیح ده. ایکس غواړو چې موږ د ایکس دپاره د ایکس د وریبل لپاره یو څو قیمتونه وګورو، یعنی وایو که چیرته د ایکس قیمت یو اوسیږي نو موږ ته د یو ډول آوټپوټ ښکاره شي، سمه ده. او که چیرته قیمت دوه اوسیږي نو موږ ته د بل ډول سره آوټپوټ ښکاره شي. که چیرته مثلا قیمت درې اوسیږي نو بل ډول سره آوټپوټ ته ښکاره شي. یعنی موږ غواړو چې د یو وریبل د یو بېلابېلو قیمتونو لپاره بېلابېل آوټپوټ ولرو، بېلابېل کوډ پارټس ولرو، د کوډ بېلابېلې برخې د هغې لپاره اکزیکیوټ شي. نو په داسې حالتونو کې موږ تاسو له سویچ څخه استفاده کوو. په سویچ کې موږ یعنی یو حد نشو ورټاکلی چې چېرته د ایکس قیمت له دې څخه لوی اوسیږي یا له دې څخه کوچنی اوسیږي. اګزیکټلي یو قیمت به ورته مشخص کوو چې یعنی که چیرې د یو وریبل قیمت دا اوسیږي، که چیرې د یو وریبل قیمت دا اوسیږي، داسې نشو ویلی چې چیرته د یو وریبل قیمت له یو څخه لوی اوسیږي یا له یو څخه کوچنی اوسیږي، یا هم یعنی یو لیمیټ نشو ورټاکلی، صرف یو عدد به ورټاکو، یو ثابت قیمت به ورته ټاکو. موږ سره یو د سویچ کیورډ ده، خپله سویچ په کیورډ کې موږ تاسو هغه وریبل لیکو، هغه اکسپریشن لیکو چې په کوم باندې موږ تاسو غواړو قیمتونه یې محاسبه کړو، قیمتونه یې چک کړو. مثلا زه وایم انټیجر ویلیو، زه د دغه ویلیو د وریبل قیمتونه ګورم، نو راځو په دې ځای کې ویلیو لیکو، سمه ده. اوس د ویلیو دپاره زه بېلابېل قیمتونه ګورم. کیس بیا دویم کیورډ مو کیس ده. یو کیس کوم ده؟ که چېرته د ویلیو قیمت یو اوسیږي، دا یو کیس ده د موږ سره. نو که چیرې دا قیمت یو اوسیږي کوم کوډ باید اکزیکیوټ شي هغه موږ دلته لیکو. او بل کیورډ بریک ده، یعنی دا کیس نور بریک شو، خلاص شو. کیس 2 بیا موږ د کیس کیورډ استفاده کوو، یعنی که چیرې د ویلیو قیمت دوه اوسیږي نو څه به ترسره شي، یو بل کوډ به اکزیکیوټ شي. او کله چې دا کوډ ټول خلاص شي په آخر کې باید د بریک له کیورډ څخه استفاده وکړو، یعنی سویچ کیورډ ده. دې کې موږ تاسو هغه وریبل لیکو چې موږ د کوم قیمتونه غواړو محاسبه کړو، د کوم قیمتونه غواړو چک کړو، د کوم قیمتونه غواړو کنډیشنز ورباندې وټاکو. نو مثلا موږ وایو د ویلیو د وریبل قیمتونه موږ غواړو وګورو. که چېرته د ویلیو قیمت یو اوسیږي باید دا کړنه درسره شي، که چېرته د ویلیو قیمت دوه اوسیږي باید دا کړنه درسره شي، که چېرته د ویلیو قیمت مثلا 100 اوسیږي نو باید یو بله کړنه مثلا ترسره شي، دلته ورته مشخص کوو. یعنی بېلابېل قیمتونه موږ تاسو ورته مشخص کولی شو، بېلابېل قیمتونه موږ تاسو ورته مشخص کولی شو. په آخر کې به د هر کیس بریک شتون لري، تر څو موږ تاسو مشخص کړو چې نوموړی کیس تر دغه ځایه پورې حق لري، تر دغه ځایه پورې نوموړي کیس د صحیح کېدو په صورت کې باید کوډ اکزیکیوټ شي. په آخر کې موږ تاسو ډیفالټ کیس لرو. ډیفالټ کیورډ د دې لپاره استفاده کېږي چې یعنې که چېرته په دې پورته کیسونو کې یو کیس هم صحیح نشي نو باید ډیفالټ ته راشي. د ډیفالټ لپاره هم موږ تاسو کوډ مشخص کوو. اټ مینز چې سویچ هم تقریبا د اف ایلس غوندې ده یا هم د مولټیپل اف غوندې ده، یعنی موږ تاسو اف لرو، بیا ایلس اف لرو، بیا ایلس اف لرو، بیا په آخر کې ډیفالټ از ایلس استفاده کوو، په آخر کې چې موږ تاسو کوم ایلس لرو. صرف فرق دا ده د سویچ او د اف ایلس یا د مولټیپل اف ترمنځ فرق دا ده چې په سویچ کې موږ تاسو کنډیشن نشو ورکولی، وبښئ یعنی یو حد نشو ورټاکلی چې که چېرته د ویلیو قیمت له 10 څخه کوچنی اوسیږي یا 10 څخه لوی اوسیږي، نه، صرف او صرف اګزیکټلي یو قیمت به ورته لیکو، یو قیمت ثابت قیمت به ورته ټاکو چې چېرته قیمت دا اوسیږي نو دا کار ترسره شي، چې چېرته قیمت دا اوسیږي نو دا کار ترسره شي. نو راځو چې عملي مثال ته دا هغه کیورډز وو: ډیفالټ کیورډ، بریک کیورډ، کیس کیورډ او همدارنګه سویچ کیورډ. دا کیورډ دي چې په کې استفاده کیږي. راځو یو مثال کار کوو.
لومړی کوډ سیو کوو ترڅو موږ ته کوډ لیکنه اوس اسانه شي. نو نوم ورته ورکوو switch .c stereo.h مین فنکشن لیکو د هغې څخه وروسته که همداسې سی لنګویج کې اتومات د مین لپاره دا هغه ارګومنټس ورته پاس کړل دا چې څه دی دا بیا وروسته موږ خبرې ورباندې کوو. اوس دغه ارګومنټس په هکله باندې څه نه وایو صرف هماغه ساده سټرکچر ورته ورکوو کوم چې موږ تاسو دایما استفاده کوو. نو راځو لیکو انټیجر مثلا نمبر صحیح ده نمبر اوریبل ده نمبر هم د کیبورډ لري موږ تاسو ترلاسه کوو لیکو انټر any value مثلا دا مسیج به ښکاره شي د هغې څخه وروسته اسکانیټ له لارې ترلاسه کوو دا قیمت په پرسنټي وریبل پرسنټي په واسطه باندې ترلاسه کوو او په اډرس اف نمبر کې ساتو. اوس په نمبر وریبل کې موږ تاسو سره یو نمبر ده د کیبورډ له لارې اخیستل شوی یو قیمت ده په دې باندې موږ تاسو غواړو چې قیمتونه چې کله چې سویچ لیکو اتومات موږ تاسو ته سی لنګویج د دې هغه سټرکچر کوي دا ایډیټر موږ تاسو ته د دې هغه عمومي جوړښت راکوي هم موږ تاسو د لرې کوو غواړو چې هر څه خپله ولیکو. نو راځو لیکو سویچ سویچ کیورډ لیکو د هغې څخه وروسته نمبر یعنې زه غواړم چې په نمبر باندې نمبر په وریبل باندې څو حالتونه ورته وټاکو. اوس ورته وایي کیس 1 که چیرې د نمبر قیمت 1 اوسیږي نو څه کار ترسره شي printf number value is 1 دا ترسره شي سمه ده او بریک نور دا کیس خلاص شي. کیس 2 که چیرته د نمبر قیمت نه 2 اوسیږي کیس 2 هم دا معنی لري نو څه دی وشي موږ ته ښکاره شي چې number value is 2 دا میسج دی ښکاره شي او بریک دی شي. نور په آخر کې بریک کیورډ څخه استفاده کوو. او کیس مثلا که یو هم نشي او دوه هم نشي مثلا که چیرته سل شي نو موږ ته د میسج ښکاره شي چې number value is 100 دا میسج دی ښکاره شي او بریک سم ده. اوس که چیرته یو هم نشي دوه هم نشي او سل هم نشي نو یو بل کیس هم باید شتون ولري چې هغې ته ډیفالټ کیس ویل کیږي. ډیفالټ کیورډ څخه استفاده کوو نو وایي چې number is something else مثلا یو هم نه ده د دغې پورته هغه څخه صحیح ده نه دوه دی نه هم یو دی او نه هم سل ده نو یو بل نمبر ده فرض کوو دا یو ټکسټ و لیکچر ټکسټ تاسو خپله ورته ورکوئ وکولی شئ هغه ټکسټ څخه استفاده وکوئ او بریک ورته ورکوو. نو دې سره د سویچ جوړښت خلاص شو هغه سټرکچر یې خلاص شو. اوس راځو پروګرام مو سیو کوو او کمپایل کوو جی سی سی د پروګرام نوم مو د سویچ او -oo انټر any value مثلا ورته وایي یو number value is 1 بیا پروګرام رن کوو دوه قیمت ورکوو number value is 2 بیا پروګرام رن کوو قیمت ورته ورکوو مثلا 100 number is something else نه یو ده نه دوه ده او نه هم سل ده بیا پروګرام رن کوو سل قیمت ورته ورکوو number is 100 یعنی چې یو هر قیمت صحیح کېږي د همغې کیس مربوط باډي اکزیکیوټ کېږي د همغې کیس مربوط کوډ اکزیکیوټ کېږي. مثلا موږ کله چې یو قیمت ورته ورکړو صحیح ده راغلو د نمبر قیمت څو شو یو شو کیس 1 اتومات صحیح شو او موږ ته وویل چې نمبر ویلیو از 1 او بریک شو نور مخکې لاړو نه صحیح ده. که چیرې بریک شتون ونه لري دا بریک موږ کمنټ کړو او بیا راشو پروګرام بیا کمپایل کړو اوس یې رن کړو ګوره اوس که چېرته یو ورته ورکوو نمبر ویلیو از 1 نمبر ویلیو از 2 باوجود کې چې د نمبر قیمت صرف یو ده اما کله چې دا اکزیکیوټ شو بریک شتون نه لري اتومات کیس 2 ته راغللو کیس 2 بای ډیفالټ صحیح شو ورته او دا اکزیکیوټ شو. نو په سویچ کې د بریک استعمالول مهم دي اړین دي او تاسو ګورئ کله مو چې 100 قیمت ورته ورکړو نو یو هم نه ده کیس 2 هم نه ده کیس 100 هم نه ده نو اتومات ډیفالټ ته راغللو نمبر سمثینګ ایلس موږ ته دا وښودو ډیفالټ سمه ده. نو دا موږ سره د سویچ عمومي جوړښت ده د سویچ عمومي سټرکچر ده. راځو یو بل مثال کار کوو په سویچ کې دا مثال لرې کوو مثلا
ځینې وخت موږ تاسو کولی شي زیات هغه ولرو. مثلا هغه مخکیني مثال ته ورځو، په هغې کې اوس اسانه و. که چیرې نمبر 1 2 3 4 5 وي، باید ټولو ته یو باډي هغه شي، ټول په یو آوټپوټ ولري. نو راځو داسې کار کوو چې دا ټول لرې کوو. دا وایي که چېرته کیس 1 اوسیږي او کیس 2 وي او کیس مثلا 3 او کیس 4، نو دې ټولو لپاره د صرف یو کوډ اگزیکیوټ شي. ولې وایي چې نمبر از 1 2 3 اور 4، دا مسیج دې ښکاره شي موږ ته. سمه ده. او بریک کیس که چېرته 100 اوسیږي یا کیس 101 اوسیږي مثلا، یا کیس هم 102 اوسیږي، نو موږ ته دې مسیج ښکاره کړي چې number is 101 or 102 and or 100. صحیح ده. دا مسیج موږ ته ښکاره شي او بریک دي شي. او په آخر کې یو ډیفالټ کیس ورته ورکوو. وایو که چېرته د دې قیمتونو څخه وتلی کوم بل قیمت وي، نو موږ ته د مسیج ښکاره شي something else. دا مسیج ښکاره شي. سیو کوو. راځو اوس پروګرام مو اکزیکیوټ کوو، رن کوو یې. اوس قیمت ورته ورکوو مثلا 100. ګورئ نمبر از دا هغې موږ ته ښکاره کړو. صحیح ده. 101 ده، 102 ده، یا هم 100 ده، ځکه اتومات 3 واړه کیسونه چک شو. که چېرته اوس یو بل هغه ورته ورکوو نمبر مثلا یو، نمبر از 1 2 3 اور 4، ځکه ټول کیسونه موږ یو ځای راخیستي، بریک مو نه ده ورکړی ورته. نو موږ کولی شو چې په دې شکل سره هم د یو نمبر د یو وریبل بېلابېل قیمتونه په دې شکل سره مقایسه کړو. مثلا دنده مهمه چې دایما باید د موږ انټیجر قیمتونه ورباندې هغه کوو، محاسبه کوو یا هم چک کوو. کولی شو دلته د انټیجر قیمتونو په ځای مثلا کرکټر هغه چک کړو. ولیکو چې کرکټر مثلا ch. اوس وایي چې printf enter any character. صحیح. دا مسیج ده. scanf %c او address of ch. اوس راځو چک کوو یې. وایي که چېرته ch چک کوو. صحیح ده. ch وریبل کیس 1، یعنې که چېرته د ch قیمت a اوسیږي. صحیح ده. a حرف اوسیږي. دا موږ تاسو په دې هغه کې سنګل کوټس کې ونیسو، کوډ یې په دې ځای کې ورته لیکو. صحیح ده. اما موږ وایو چې ټول واول حروف باید راواخلو. که چېرته کیس ای اوسیږي مثلا، یا هم که چېرته کیس آی او کیس مثلا او او یا هم کیس بل واول حرف یو. صحیح. دا واول حروفونه که چېرته یو هم اوسیږي، موږ ته دې ووایي چې واول. صحیح ده. دا مسیج دې موږ ته ښکاره کړي او بریک دې شي. او ډیفالټ بل کیس ورته ورکوو. د ډیفالټ هغې کې موږ ورته ووایو چې کانسننټ. صحیح ده. څنګه ده؟ واول نه ده او کانسننټ ده. نو او په آخر کې دی ډیفالټ بریک کړی. صحیح ده. ډیفالټ هر شته او موږ ډیفالټ بیا ولیکو. د ډیفالټ په آخر کې بریک ورته ورکړو. نو په دې شکل سره موږ کولی شو اوس کله چې پروګرام شروع کېږي لومړی موږ یو حرف ورته ورکوو، مثلا a حرف ورته ورکوو. اتومات a راځي دلته، کیس a صحیح کېږي، واول لیټر ښکاره کېږي. یا مثلا a e i o u هر حرف چې اوسېږي دا ښکاره کېږي او بریک کېږي. او که چېرته دا حروف نه اوسېږي بل حرف اوسېږي، نو ډیفالټ ته راځي، موږ ته وایي چې کانسنانټ ده. دا حرف څنګه ده؟ واول نه ده. نو په دې شکل سره موږ کولی شو چې حروفو څخه هم استفاده وکوو. پروګرام رن کوو، مثلا حرف ورته ورکوو. اوس صرف خالي هغه صحیح ده، حرف مو ورته ورنکړو ځکه یې کانسنانټ وښودلو. اوس حرف ورته ورکوو مثلا آی، واول ده. صحیح ده. یا مثلا بیا یې رن کوو یو، دا هم واول ده. بیا یې رن کوو پی، پی څنګه ده؟ واول نه ده. نو په دې شکل سره کولی شو چې سویچ ته زیات کیسز په دې شکل باندې ورکړو. دا هم کولی شو چې موږ تاسو نیسټډ سویچ ولرو. صحیح ده. نیسټډ سویچ یعنې د یو سویچ پر منځ کې بل سویچ ولرو، د یو کیس په منځ کې بل سویچ جوړښت ورته ورکړو. مثلا راځو
یو کار کوو انټیجر ID یو وریبل اخلو او مثلا انټیجر پاسورد یو نفر ID او پاسورد که دواړه صحیح اوسیږي نو موږ هغه ته مسیج ښکاری چې ویلکم. نو راځو ID او پاسورد ترلاسه کوو د کیبورډ لارې. enter your ID and password. ID او پاسورد یو نفر د کیبورډ لارې اخلو سکنیف %D او %D او راځو address of ID او address of password. اوس سویچ لومړی موږ تاسو ID چک کوو دلته ID لیکو صحیح ده سویچ ID او راځو دې ID ته یو هغه ورکوو کیس وایي که چېرته ID څه اوسیږي 1 2 3 4 که دا ID د یو نفر اوسیږي نو ID که چېرته صحیح شو 1 2 3 4 شو نو اتومات دی د دې نفر پاسورد چک شي. نو راځو په دویم د لومړي کیس چې څنګه صحیح کیږي اتومات بل سویچ شروع کیږي نو پاسورد د چک شي. د پاسورد لپاره ګورئ تاسو ګورئ موږ بیل کیسز لرو بیل باډي ورته لرو. که چېرته پاسورد 00040 اوسیږي صحیح ده که چېرته پاسورد دا اوسیږي یا مثلا که چېرته پاسورد دا اوسیږي 1 او 4 نو د نفر ته څه مسیج ښکاره شي واو ویلکم صحیح ده دا مسیج ورته ښکاره شي. او ډیفالت یعنی که چېرته دا نه اوسیږي کوم بل څه اوسیږي نو څه دې ورته ښکاره شي ورته ودې وایي د نفر ته چې رانګ پاسورد دا پاسورد څنګه ده رانګ ده ځکه پاسورد رانګ ده چې د دې نفر تاسو ګورئ ورته دې نفر ID صحیح ورکړې ده ځکه که ID صحیح ورنکړي دې سویچ ته بیخي داخلیږي نه 1 2 3 4 ID ورکړې اما که چېرته پاسورد هم صحیح شو نو دا دې ښکاره شي که چېرته پاسورد یې بېغیر له دغې څخه کوم بل څه ورکړو نو اتومات ډیفالټ ته راځي ورته چې پاسورد غلط ID خو دې صحیح ده ID کې ستونزه نه لري صحیح ده او بریک دې شي. او دا بریک د څه شي ده دا بریک دغه کیس لپاره ده صحیح ده دا بریک دغه کیس لپاره ده دلته به یې راواخلو دا ډیفالټ دا دویم ډیفالټ دی همدغه کیس ډیفالټ ده دا ډیفالټ د دغه کیس لپاره ده او دغه سویچ بیل جوړښت لري دا یو بیل سویچ ده نیسټډ سویچ ورته وایو موږ یعنی نیسټ اصلا ځالې ته ویل کېږي یو جوړښت موږ رااخلو یو سټرکچر رااخلو د بل په منځ کې د ځالې په شکل ځای په ځای کوو نیسټ کوو یې نو دا د موږ سره نیسټډ سویچ شو صحیح ده یو سویچ مو مکمل راواخیستلو صحیح ده د کیسونو د ډیفالټ او د سویچ ټولو شیانو سره د یو کیس په منځ کې مو ور نیسټ کړلو نیسټډ کړو صحیح ده دا بریک چې دا دغه کیس ده او دغه سویچ ده دا نور کیسونه هم لري یو کیس یې دا ده که چېرته ID دا وه او که چېرته ID دا نه وه نو ډیفالټ ته راشي په ډیفالټ کې ورته وایي چې ID دې څنګه ده غلطه ده رانګ ID نمبر دا میسج دې ورته ښکاره کړي او بریک دې شي. نو راځو اوس پروګرام رن کوو CMD CD ډیسکټاپ او دغې څخه وروسته ورځو فکر کوم آنلاین پریکټیس ته او GCC نوم یې ده switch -oo password undeclared first use in this function که پاسورد مو دلته استفاده کړی او ډیکلیر شوی نه د انټیجر پاسورد دلته مو غلطي کړې صحیح ده اوس فکر کوم صحیح شو same problem again پاسورد مو دلته غلط لیکلی دی پاسورد دا سپیلینګ هغه ده نو راځو بیا یې کمپایل کوو switch expected to be prototype څه مشکل ده دا مین فنکشن شو او دا مو هم سویچ ده دا بل سویچ شو دلته هم کلوز شو او دا بریک هم د همدې لپاره شو ډیفالټ ده او فکر کوم دلته مو باډي کمه کړې ده نه د باډي ستونزه هم نه I don't know بیا یې رن کوو او کمپایل کوو پروګرام صحیح شو ستونزه I don't know فکر کوم دلته دغه ستونزه قوس کې
انټر آی ډي اینډ پاسورډ آی ډي مثلا 1 2 3 4 او پاسورډ هم هماغه پاسورډ ورته ورکوو واو ویلکم. اوس څه کار کوو؟ آی ډي غلطه ورکوو مثلا 1 2 3 5 او پاسورډ څه ورته ورکوو؟ پاسورډ صحیح ورکوو مثلا دا ده رانګ آی ډي نمبر. دا دلته څه کوو؟ پاسورډ آی ډي صحیح ورکوو او پاسورډ غلط ورکوو رانګ پاسورډ. یعنې اوس موږ وکولی شو چې ټول کیسونه په نظر کې ونیسو. د شي په مرسته باندې د نیسټډ سویچ په مرسته باندې د یو سویچ د کیس په منځ کې مو بل سویچ داخل کړو. کولی شو دا سویچ موږ تاسو د یو اف جوړښت په منځ کې هم ولیکو، د یو کیس په منځ کې هم ولیکو لکه اوس موږ څنګه ولیکلو. نو دلته موږ تاسو وایي نیسټډ سویچ یا هم د یو سویچ په منځ کې بل سویچ یا د یو بل جوړښت په منځ کې د سویچ جوړښت. نو دا و زموږ د نن ورځې درس. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ.